بسم الله الرحمن الرحیم. زه د دلته راجمع شوو د سپورټس مشرانو کشرانو د قوم زلمیانو همزولو نن ډیره د افسوس خبره ده چې دلته تاسو د امن په نوم باندې یو ټورنمنټ شروع کړی و او هغه امن یې موږ له په وینو باندې سور کړه. نو ګرانو ملګرو خوشحالۍ به هم نه انځو، هر څه به کړو، خو لږ احساس به هم پیدا کوو چې دا موږ له کوم چیلنج راکول دي چې زما په ګراونډ کې سړی مړ کوي. دا موږ کوم طرف ته بوځي او موږ له څه میسیج دی. لږ احساس به ځان سره پیدا کوو، کني همدغسې به سلسله روانه وي، خدای دې مکه او بس خالی به وروسته څوک په پیتاوي ته ناست او څوک په سورو ته ناست او تبصرې به که څوک په چې یاره دا پلانی داسې و او پلانی داسې و. زمونږ د لوړګي او د خیبر د دین علاوه بیا نورې خبرې نه زده دی، خو بس تورونه یې په خلکو یې لګوي. خدای دا که هغه فریخته یي د کوم حده پورې چې دا لاوید شاه ما پېژانده نو تاسو یقین وکړئ چې په یک کیسه کې هم نو بس دغه یو فوټبال یې زده و. دومره یو بې زبانه بالکل دا بې زبانه مرغۍ چې دي، کني څوک نه وایي په دې ناستو خلکو کې چې مالې چېرته ستوغ جواب راکړی. خو ګرانو ملګرو سوچ پکار دی. مونږ او ستاسو باندې دا لیار وتلې ده. دا ګوره په دې لږ وخت کې دا څلورمه واقعه ده چې دلته وشوه. یو په سلطان خیلو په مارکیټ کې په رڼا ورځ باندې یو کس مړ شو او چې لاړ وتښتېده. بیا یې پسې هغه خلیل ویسته چې لاړ خلک وتښتېده. بیا شپې په 12 بجې باندې کولاو ډزې وشوې، 4 کسان یې نور ویسته مړه شو، 6 زخمیان دي او 4 پکې شهیدان شو. چې لاړ خلک وتښتېده. بیا دلته په دې ډک ګراونډ کې سړی مړ شو او چې لاړ وتښتېده. یو خبره واورئ، بې ایمانه او بې ضمیره سړی به وي چې د ده په موجودګۍ کې داسې هغه وشي او دوی پسې هڅه ونه کا او منډه پسې ونه کا، بالکل یې ونسئ او په والو باندې یې مړ کړئ. دا ټول قوم یې ذمهوار دی، هغه یو کس پې نه یي ذمهوار. دلته خو شر ناپرسان دی. تاسو چا نه خپلو مړو پوښتنه کړئ؟ دا کمانډنټ د ننه ناست دی، زه د ده نه دا پوښتنه کړم چې ستا د هر څه نه غږ راتاو کړي اختیارات خو نن تا سره په ځولۍ کې دي. دا دلته لازما ملګري ډي پي او او دا یادوي ډي پي او سره د مچۍ دم هم نشته دی، عطر اخیستل شوي دي، اختیارات دغه سره دي. د ننه د ده په راتګ کې هم دا څویمه واقعه ده چې دلته وشوه. او دا یې څه کا بله ورځ چې په خیبر کې واقعه وشوه نو چا ورته ویلي وو چې دلته په دغه پېټرول پمپ چې کوم دی په دغو کې کیمرې لګېدلي دي. شپې راغله او کیمرې یې پورته کړې. تا د پردو کیمرو سره څه کار دی؟ خو ځکه یې پورته کړې چې حقیقت راښکاره کېده. بالکل چې په کوم ریاست کې د کوم شهید قاتل معلوم نشي، د هغه قاتل ریاست دی او د زمونږ د ریاست نماینده کرنیل صاحب دلته دی. تا د څه اختیارات اخیستي دي؟ دلته 10,000 کسان 10,000 کسان روزانه راټولېږي. تا کومه سیکورټي ورکړې ده؟ نن هم د الله تعالی په اسره باندې ټول لګیا دي. بل زه ستانه دا پوښتنه کړم، یعنی مدرزن دلته انټیلیجنس محکمې ناستې ستا سره په دننه ایسیګانو ته ناستې دي، د دوی نه ته دا پوښتنه وکړه او دا قوم هم دا پوښتنه ترکه چې ستاسو کردار څه دی؟ ستاسو کردار صرف دا دی چې په تورخان باندې لارې شمارئ او شپې بیا حسابونه کړئ او جیبونه ډکوئ او وړئ. زما د قاتل پوښتنه به څوک کا؟ ما د شهید دا درسي به څوک کا؟ ګرانو ملګرو قومه بیدار شه. ګوره کاش چې لیا خو موږ هم په دې خبرو نه پوهېدای، بس مزې به هم کړی. خو چې چا سره احساس یو څوک په دې خبرو باندې پاږي، تاسو یقین وکړئ چې راتلونکی وخت ډېر زیات دی، د یوې ورځې نه بلې له ډېر بدتر دی. دا خو لاوید شاه خو لاړه، بس هغه خو یو خپل قرض و ادا یې کړه، دی پوه شه او خپل عمل یې پوه شه. دا لوبه تاسو سره روانه ده.
تاسو سره ما په هغه ورځ هم خیبر کې ووی چې که په دغه یو کس باندې چا احتجاج کړی وای دا نور کېدای شي چې پکې نه وای شوي او بله ورځ چې په پولیسو باندې وشوه خلک خاموش پاتې شو که هغه باندې خاموش دا قوم نه وای پاتې شوی نن به دا واقعه نه کېدای او نن په دې باندې هم غالبا چې خاموشه یو ځکه چې دا احتجاج پکار دی چې دغه له موږ دوام ورکړو کومه یو ایمانداري را سره ښکاره کړئ د هر چا نه ډېر بیا خاص کر د سپورټس هغو د ستاسو ملګرایو پکار دی چې دته انصاف میلاو شي په هره زاویه باندې او که ورته میلاو نه شو بیا به دا قوم راپورته کږي راپورته کږو به بالکل به راپورته کږو د هېڅ چا پروا هم نه ساتو نه د کرنیل پروا ساتو نه د ډي سي پروا ساتو نه د کور کمانډر پروا ساتو دا خاوره د زمونږ ده دا وطن د زمونږ دی او موږ به یې په خپله سینه باندې ساتو د هېڅ چا پروا هم نه راځي نه ساتو او که د سر قرباني په دغه ځای کې راشي قسم دی چې د ټولو نه اول یې زه ورکړم د دغه خاورې او د دې ولس دپاره ځوانانو که ژوند تېرول دلته غواړئ که ژوند تېرول غواړئ نو سپورټسونه هم کړئ سبقونه هم یای هر څه کړئ ستاسو ژوند دی ستاسو ځوانۍ دي خو د قوم جذبه به هم په ځان کې پیدا کوئ او چې په چا کې قومیت نه وي او چې په چا کې قوم پرستی نه وي نو ما په خیال چې دا به بیا به بل څوک دا به بیا غیرتي انسان نه وي مونږ او ستاسو ټول د دغه مشکلاتو سره مخ یو انشاءالله چې راتلونکی قدم به مونږ ټول په مشوره باندې دلته هغه چیرمن صاحب خبرې وکړې د هغه پراسیس یې وښوله که کوم حده پورې یو ښه طریقه باندې رواني نو د ټول قوم دا مطالبه ده چې دته د انصاف میلاو شي هغه د قاتلانو په گرفتارۍ کې هغه د شهید پیکج په شکل کې لیا مطلب دا د دین علاوه دغه سپورټس او دغه علاقې د تحفظ په شکل کې که دا شیونه په یو پراسس کې چې روان دي مونږ یې منو خو که کله رکاوټ پکې راغی تاسو به هم راپورته کږئ د سپورټس والا مونږ به سره دا سیاسي خلک مونږ به ورته مخکې یو تاسو به راته وروسته یئ ځکه چې مونږ بس تاسو په نسبت باندې عمرونه خوړلي 11 12 13 را باندې تاسو ځوانان به مونږ بچو بېغمه شئ دا سینې به مونږ خپلې ورته نسو تاسو به بچو خو مهرباني وکړئ د دې خبرو پروا مه ساتئ چې دا پلانی دی او دا خبرې مه کړئ او په خوله لاس کې دی او هغه یې وویشت او تا به ولي داسې څوک شته چې د مرګ نه بچ شوی دی دا د هدیرې چې ډکې دي په دغه کې څوک پراته دي دا خو د هغه هندوانو نه تاسو ته نه وي پاتې خو همدغه تاسو نیکونه او پلرونه پکې پراته دي که نه مونږ ټول به دغو هدیرېو له نه ځو نو خدای دا وکړه چې همدغسې شهادت ته زموږ ټولو نصیب شي خو دا بېغیرتي چې کوم ده که نه بېغیرتي مونږ او تاسو له نه ده پکار دغو خلکو ته به مونږ دا خپل غیرت ورښکاره کوو چې ته بېغیرته یې چې دا اټک نه هغه ځای نه راغلی زه غیرتي یم ته به ما نه څو شهیدان واخلې اخري کې به هم زه ستا په ګریوان کې لاس اچوم او زه به ستا نه د خپلو شهیدانو پوښتنه کړم ګرانو ملګرو دلته هغه یو خبره وشوه چې دا تورنمنټ هغه په نوم کړی خو ما په ذهن کې په هغه وخت کې بله خبره وه زه خو یامه چې دا ګروند هم لا وارثه دی د دغه نوم د لاوید شینواري په نوم باندې کړی کم از کمه قاتلانو ته خو به هغه وررسي غرض وررسي نو ما په خیال چې که داسې وشي دا ړومبۍ واقعه ده چې داسې چت ما په خیال چې په دې پاکستان په تاریخ کې به په پاکستان کې نه وي شوي چې په ګراوند کې دننه څوک مړ کېږي که تاسو ته یاد وي ما ته خو پته نشته دی نو چې نه ده شوي نو دا ګراوند ده د لاوید شهید په نوم باندې شي منظوره ده ورته او که څوک یې کوي او که نه یې کوي مړه ایمان تیر کوي بس تاسو خو ورته یای که نه دا خو کړی شئ دا اختیار خو په ځان شته دی ګرانو ملګرو ان قریب به انشاءالله چې سلام مشورې به مونږ سره کړو چې څه خبره یې تاسو ته به ښکاره کېږي او انشاءالله چې د بل راتلونکي هغه به هم تاسو ته غاږ شي دا که په دې بازار کې احتجاجي دا که په چروازۍ کې احتجاجي دا که په هر ځای کې مونږ به ټول سلام مشوره سره کړو او بیا به په شریکه باندې هغه احتجاج کې حصه اخلو
هغه که هر څو ورځې مونږ دا تجربه شوې ده د عدنان شهید په هغه باندې مونږ کړې، د قاطر شهید په هغه مونږ کړې، د خلیل شهید په هغه مونږ وکړه. دا مونږ لپاره نوې خبرې نه دي. انشاءالله چې همدغه طریقه به کړو او همدغه طریقه باندې به مونږ د خپله خاوره بچو. مونږ یې چا دپاره نه کړو، د ستاسو د مستقبل دپاره یې کړو.